سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو ښایسته او نوې ډیزاینداره وایرل ویډیو جوړه کړو د ټیک ټاک یا د یوټیوب لپاره، لکه څرنګه چې تاسو ما سره دغه یوه ویډیو کتلی شئ. زه په زړه کې زخمي زخمي ها ملګرو، څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته او نوې ډیزاینداره ویډیو جوړه کړو؟ نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې غوښتنه کوم، که چېرته زموږ چینل کې نوي یاست نو دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. راځئ د ویډیو په طرف. ملګرو، د دې لپاره به اول تاسو راشئ دغه ویو ویډیو په نوم دغه اپلیکیشن دی. دا به پلی سټور څخه انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړئ دغه به اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړئ بیا به تاسو راشئ په دغه ساحه باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله مو دلته کلیک کړئ بیا به دلته راشئ، تاسو ته وایي موزیک راواخلئ. که چېرته تاسو د ویډیوګانو نه موزیک راغلی نو په دې به کلیک کړئ. چېرته فولډرونه راغلی په دې به کلیک کړئ. که چېرته ډایرکټ موزیک درته راشي په دې کلیک کړئ. زه راځم موزیک لایبرري په دې باندې کلیک کوم. دلته به د خپلې خوښې یو موزیک راواخلئ. هر رقم د موزیک چې تاسو راغلی هغه موزیک به راواخلئ. مثلا زه دغه نعت راخلم، دغه یو چې کله مو راواخیسته نو تاسو ته به دغه شانتې صفحه راشي. دلته بیا تاسو کولی شئ چې نظم کم هم کوئ، یعنې چې تر څو ثانیو پورې نظم راشي، پوره راشي، ټول راشي، که نه نیمایي راشي، هغه هم کولی شئ. خو زه غواړم چې پوره راشي نو را به شئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله مو ټیک مار علامه باندې کلیک کړه دلته به تاسو ته دغه شانتې صفحه راشي. په دغه صفحه کې به اول تاسو راشئ دغه سټایل په نوم چې کوم دی په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړه په دغه ځای کې بیا تاسو ته چې دی په دغه ځای کې تاسو ته زیات سټایلونه درکوي. په کوم سټایل کې چې تاسو غواړئ ویډیو جوړه کړئ په هغه به ورته انتخاب کړئ. هر ډیزاین کې چې تاسو غواړئ هغې ډیزاین کې ویډیو جوړولی شي. مثلا زه راځم دغه څلورم نمبر انتخابوم، دغه یو چې کله مو ورته انتخاب کړو دلته به راشئ بیا به په دغه سایز نشان باندې کلیک کوئ. په دغه ځای کې به تاسو سایز ورته انتخاب کړئ. هر سایز کې چې تاسو غواړئ ویډیو جوړه کړئ په هغې به ورته انتخاب کړئ. زه راځم مثلا یوټیوب سایز ورته انتخابوم، دغه کور دلته راشئ بیا پاس په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ. چې کله په ټیک مار علامه کلیک کوم دلته به اوس راشئ په دغه فوټو باندې به کلیک کوئ او دلته به دا شاته دا بیکګراوند چې کوم دی د دې لپاره به یو عکس راواخلئ او دغه عکس تاسو به باید په پکسلاب اپلیکیشن کې جوړ کړی وي. زه راځم بیکګراوند فوټو باندې کلیک کوم. چې کله باندې کلیک کړم دلته راځم دغه عکس چې دی مخکې ما په پکسلاب کې جوړ کړ دا ورته راخلم. دغه ګوره چې کله مو راواخیسته دلته بیا راځم په دغه ټیک مار علامه باندې کلیک کوم. چې کله مو ټیک مار علامه باندې کلیک کړو دا به دغه رقم دی سلیکټ شي. بیا به راشي په ټیک مار علامه کلیک کړئ. دلته ګورئ دا به دلته اډ شي. بیا به په فوټو کلیک کوئ. اوس دغه منځ کې چې کومه که د دې ځای کې غواړئ تاسو یو عکس ولګوئ هغه به راواخلئ. بیا راځو په دا سینټر فوټو ګورئ دا دویم نمبر په دې باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ دلته به راشئ چوز فوټو اول نمبر په دې باندې ورته کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې ورته کلیک کړئ دغه ځای کې به تاسو راشئ خپل یو د لوګو تصویر یا خپل تصویر راخلئ هغه به راواخلئ. مثلا زه راځم دلته یو خپل تصویر راخلم یا د لوګو تصویر راخلم. مثلا زه غواړم دغه خپل تصویر پې ولګوم. دلته راځم دغه ورته سلیکټ کوم. بیا راځم په دا کراپ اپشن باندې کلیک کوم. دلته تاسو کولی شئ چې د تصویر سایز هم غټ کړئ یا وړوکی کړئ. مثلا زه راځم دا لږ دغسې رانږدې کوم تر څو دا سپین خط هلته بیا رانشي. بیا به راشئ په دا پاس ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله مو ټیک مار علامه کلیک کړو نو دلته تاسو اوس کتلی شئ دغه تصویر زموږ سره دلته اډ شو. اوس بیا په دغه لاندې فوټو باندې کلیک کړئ. چې کله مو فوټو کلیک کړئ دلته به راشئ دریم نمبر ته. په دغه ځای کې تاسو کولی شئ دا بیکګراوند شاته دا کوم تصویر چې دی د رڼا تیزه او تته کړئ. زه یې لږ تتومه. چې کله مو تته کړه بیا راځم په دا ټیک مار دا اوکې باندې ورته کلیک کوم. دلته تاسو کولی شئ دغه تصویر کې بېلابېل ډیزاین کې افیکټ ور باندې ولګوئ. زه راځم د خپل افیکټ صحیح دی. اوس به راشئ د سیټینګ برخې ته. په سیټینګ برخه کې اول نمبر چې کوم دی دغه په دغه کې تاسو کولی شئ چې د دې هغه وبخئ دلته نه دلته په دا ماپ باندې کلیک کړئ. په دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې دغه نشان وښوروئ د خپل ځای نه، یعنې کوم ځای چې تاسو خوښ وي هلته کېږدئ. نو زه غواړم په همدې ځای صحیح دی. بیا راځم به د سیټینګ ورته کلیک کوم. دلته راځم دا بېرته بندوم. په دغه ساحه کې سایز باندې تاسو چې کلیک کړئ دلته دغه سایز چې دی د دې سایز غټېږي او وړوکی کېږي، یعنې چې څومره تاسو غواړئ غټ کړئ چې څومره غواړئ وړوکی کړئ هغومره تاسو کولی شئ. زه مثلا دغه دومره صحیح دی ما وړوکی کړی. اوس راځم په دې ټیک مار علامه کلیک کوم. دلته به بیا راشئ په دا شیک په دې باندې کلیک کړئ. په دغه ځای کې که چېرته تاسو په دا بیکګراوند نشان ګورئ په دې باندې کلیک کړئ نو دا شاته بیکګراوند نه ښورېږي. که چېرته بیا پې کلیک کړئ او ټیک مار علامه یې کړئ نو تاسو دا بیکګراوند ښورېږي او زه غواړم چې وښورېږي همدغسې ورته پرېږدم. بیا تاسو راشئ په دا پلس نشان چې کله کلیک کړئ دلته چې دغه کور نظم کړئ چې کومه رڼا پړه کېږي په دغه که چېرته تاسو غواړئ آن کړئ نو هم یې کولی شئ او که غواړئ چې بند یې کړئ هم یې کولی شئ. دغه ګورئ دغه رڼا چې کومه ده دا پړکار یې نو زه غواړم چې پړکار یې وکړي نو دا ورته آن کوم. بیا راځم په ټیک مار علامه کلیک کوم. دلته نور تاسو سره دغه ځای ته چې راشئ کالر برخې ته. په دغه برخه کې تاسو کولی شئ دغه کوم شیان چې دغه د لوګو شاته دا ښورېږي
کوي کنه یعنی دغه ته تاسو کولای شئ رنګ ورکړئ مثلا د دې هغه تور رنګ دی زه غواړم چې شین ورکړم هلته ګورئ شین شو اوس راځم یا غواړم آسماني نو دغه آسماني ډیزاین کې ښه دی همدا ورته ورکوم بیا راځم په ټیک مارک کلیک کوم بیا د سپینې ټاپې ټاکې چې ورته ښکاري کولی شئ دې ته هم رنګ ورکړئ یو دانه ستاسو د خپلې خوښې رنګ چا رقم ته رنګ ورکوئ هغه رقم ته رنګ ورکولی شئ مثلا زه راځم سور رنګ ورکوم دلته په اوکې باندې کلیک کوم بل چې دی دغه د شیډو یعنی تاسو غواړئ شیډو ته څه رنګ ورکړئ هغه هم ورکولی شئ زه راځم د شیډو ته شین رنګ ورکوم مثلا او دا دغه رقم ته ټیک مارک کوم بیا راځم پاس په ټیک مارک باندې کلیک کوم نو دلته به بیا راشئ تقریبا د بار دغه BAR چې لیکلی په دغه باندې کلیک دلته نور تاسو زیات سیټینګونه کولی شئ یعنی دلته ویډیو چې چالان شي هغه په دغه ځای کې د هغې سایز یعنی که چېرته زیات او غټ وډوډه کېږي نو په دغه نشان ورته دی خو که کني دغسې وړوکی کوي نو دا به وړوکی ښیي ځکه شاک زیات کوي اوس به راشئ په ټیک مارک علامه باندې کلیک کوئ دلته به بیا راشئ په دې څنګ به ورته کلیک کوئ او دلته به راشئ په دغه غش نشان باندې کلیک کوئ په دغه ځای کې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دلته به ستاسو سره دغه سپین ټاکې ګورئ دا هم روان شي دلته دغه کالر کې تاسو چې کله په کالر کلیک کوئ دلته تاسو د خپلې خوښې رنګ هم ورکولی شئ مثلا شین وي آسماني وي سور وي هر رقم ته چې غواړئ مثلا زه سور غواړم نو دا سور صحیح دی راځم لاندې په اوکې باندې کلیک کوم نو دا به دغه رقم ته جوړ شي بیا به راشئ ملګرو دغه ځای کې تاسو کولی شئ د دې ټاکو سپیډ هم زیات او سس کوئ مثلا زه غواړم چې سلو موشن کې یعنی سلو لاړ شي اوس به راشئ د ثبتولو لپاره پاس په ټیک مارک علامه باندې کلیک کوئ چې کله په ټیک مارک علامه باندې کلیک کوم دلته به دغه نشان چې دی دا به ټیک مارک دا به داسې بند کوي دلته به شو یو ویډیو لوګو یعنی تاسو په ویډیو کې بیا د دې لوګو ښکاري 15 سکنډه نو موږ نه غواړو چې ښکاره شي نو دا به بند کوي بیا به راشئ په د ایکسپورټ ویډیو کلیک کوئ او دلته به ستاسو نظم چالان شي او دغه به هم لاندې سیوینګ یعنی ګالري ته ها ملګرو دغه اواز موږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي نو په الله سپارم د خدای په امان